سلام علیکم درنو دوستانو. سلام علیکم درنو دوستانو. هیله لرم چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ او د نړۍ په هر ګوټ کې چې اوسئ خوشحاله او ښاد اوسئ. درنو دوستانو، زه نن تاسو غواړم د پښتنو یوټیوب چینل لرونکو یوه غټه بېغوري تاسو ته په ډاګه کړلم چې یو شمېر پښتانه په یوټیوب کې خپرونې خپروي، خو دې ته پام نشته چې لاندې لیکنې هم ورسره په پښتو ژبه ولیکي. دوی د پښتو پر ځای انګریزي باندې لیکي. یو کس که وغواړي په پښتو کې کومه خپرونه ولټوي، یو روغتیایي خپرونه، سندره، هر څه، نو هغه کس داسې ان دی چې پښتو ژبه که خپرونه په پښتو ژبه باندې وي نو لاندې لیکي هم په پښتو ژبه باندې ده. لکه څنګه چې تاسې دا کومه خپرونه ګورئ دلته لیکلي دي څنګه کولی شئ چې ژر خپل ځان چاغ کړو. نو تاسو بیا لاندې ورته وګورئ هاو ټو، دلته نور لاندې په انګلیش په انګریزي باندې لیکلی ده. اوس نو یو پښتون څنګه کولی شي چې دا خپرونه پیدا کړي؟ لومړی دې خپرونې ته وخت چې کله په پښتو ژبه باندې لیکل کېږي، پښتو ژبه باندې خپرونه چمتو کېږي، نو لاندې لیکي په څه دلیل باید په انګریزي ولیکل شي. انګریزان دومره دې ته اړتیا نه لري چې هغوی راشي د پښتو ژبې خپرونې وڅاري. هغوی خپل له ځانه خپرونې لري، فیسبوک چینلونه لري، هېڅ اړتیا ورته نشته چې دوی راسي د پښتو ژبې خپرونې وګوري. دا چې پښتانه په یوټیوبي خپرونو کې لاندې ورسره لیکنه په انګریزي ژبه او یا هم پښتو په انګریزي تورو لیکي، دا یوازې د پښتنو یوټیوب چینل لرونکو له پښتو سره بېغوري او له پښتو سره بې انصافي په ډاګه کوي. اوس تاسو زه دا درښیم چې لکه انګریزي یا دري یا فارسي نورې کومه خپرونې چې دي چې هغوی په فارسي ژبه باندې دا خپرونې چمتو کېږي، تاسو وګورئ چې آیا هغوی هم په پردۍ ژبه باندې لیکي که نه په خپله فارسي باندې لیکي. درنو دوستانو، زه به دلته ولیکم د بېلګې په توګه لکه یو روغتیایي خپرونه ما دلته وټاکله. نو تاسو ګورئ دلته چې دا د پیاز د په هکله باندې یوه خپرونه ده چې خپرونه په فارسي ژبه باندې ده، لاندې لیکنه هم ورسره په فارسي تورو، هم په فارسي تورو، هم په عربي تورو او په فارسي لیکنه باندې ده. لیکل د خواص غذایی و درمان پیاز دانش تغذیه. دا ګوره په فارسي باندې لیکلی ده. خپرونه هم په فارسي ژبه ده او لیکنه هم په فارسي ژبه ورسره شوې ده. لیکن له بده مرغه پښتانه په داسې ډول کار نه کوي. نو ما وغوښتلو چې داسې یوه خپرونه جوړه کړم تر څو هغه کسان چې د دې موضوع ته پاملرنه نه ده شوې هغوی هم دې موضوع ته پاملرنه وشي، او تر څنګ یوټیوب چینل لرونکو ته هم دا پاملرنه وشي چې دوی له دې نه وروسته په خپلو خپرونو کې په پښتو ژبه باندې لاندې لیکنې ورسره وکړي. اوس تاسو دا درښیم چې دلته د یو شمېر روغتیایي خپرونې دي چې اوس تاسو درښیم ډاکټر نوید دا یو بښنه ډېره زیاته غواړم درنو دوستانو، کومه خپرونه چې ما لټوله ځکه داسې ښکاري چې پیدا نه شو، ځکه دوی په فارسي په انګریزي ژبه لیکنې کوي، نو پیدا کول یې زموږ لپاره ستونزمنه خبره ده. نو په همداسې ډول تاسو کتلی شئ دلته دغه خپرونه چې لاندې اوس تاسو ګورئ دا د بل چینل ده، د یوټیوب بل چینل چې پښتو ژبه باندې خپرونې چمتو کوي، لیکن لاندې لیکنه لیکل ټاپ پښتو ټاپ پښتو. لاندې نور زه په انګریزي باندې دومره بلدتیا نه لرم، خو په انګریزي باندې څه لیکل دي، شاید که څوک په انګریزي باندې پوهېږي هغوی پرې پوهېدلی شي څه لیکلي ورسره. لیکن خپرونه تاسو ګورئ چې په پښتو ژبه باندې سړی څنګه او په همدغه ډول نور د واده شپه، د واده په شپه د ښځې د بکارت پردیش کېدل او داسې نور تاسو ګورئ چې خپرونه په پښتو ژبه باندې، لیکن لاندې لیکنه یې ورسره په انګریزي تورو باندې کړې ده، په انګریزي ژبه باندې ورسره لیکلې ده. نو همداسې ډول دا نور خپرونه تاسو خلاصوم چې دا هم یوه د جنسي پوهوي خپرونه ده چې دا هم په پښتو ژبه باندې چې اسلامي خپرونه هم ده، لیکن تاسو ورته کولی شئ وګورئ چې لیکنه یې لاندې په پښتو ژبه باندې نه ده لیکلې، په انګریزي ژبه لیکلې ده. په همداسې ډول چې کومې خپرونې چې په یوټیوب کې خپرېږي دا ټولې ورسره په انګریزي ژبه لیکل کېږي. نو اوس یو کس زه د بېلګې په توګه ولیکم، دلته ولیکم زه څنګه کولی شو چې ځان ډنګر کړو. نو دا زما یو پلټنه وه چې زه ګورم آیا په دې نوم باندې خپرونه شته، لیکن دلته ګوره تاسې پیدا نه شو. دلته یوازې څنګه کولی چې بې شمېره فیسبوک اکاونټونه جوړ کړو، دا یې لیکل شوي دي چې دا یې پښتو ژبه باندې لیکلی، دا نور ګورئ نشته. لیکن لږ مخکې ما تاسو درښکاره کړل چې هلته پښتو ژبه شته،
پښتو خپرونه شته چې څنګه کولی ځان ډنګر کړو ځکه خپرونه په پښتو ژبه ده لاندې لیکنې پلټنې ځای په انګریزي ژبه ده نو له همدې امله موږ پیدا کولی نو دا په اصل کې د پښتو ژبې لپاره یا د پښتنو لپاره د دې یوټیوب چینل لرونکو خپرونې هېڅ کوم ګټې نه لري او هېڅ د ګټې وړ نسي ګرځېدلی نو زه هیله کوم چې دا ویډیو تاسو تر ډېرو کسانو پورې خپره کړئ او دا موضوع ټولنیزه کړئ تر ټولو پورې ورسوي تر ټولو پښتنو پورې تر څو دا موضوع د پای نور ټکی کېښودل سي ډېره مننه انشاءالله تر بلې خپرونې جوړولو پورې تاسو پورې چکتان سپارم خدای په امان الله مال شه